سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ به انشاءالله تاسو ته په عمومي ریاضي کې موږ د طاقت موضوع تشریح کوو. دا چې طاقت څه ډول عملیه ده، څه ډول طاقت خلاصیږي، دا به نن تاسو ته وښیو. که غواړئ چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې در ورسیږي نو لطفا افغان ری چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځو زموږ د نن ورځې عنوان په عمومي ریاضي کې هغه دی طاقت. زه لومړی تاسو ته درښیم چې د طاقت تعریف څنګه دی. که چا پوښتنه وکړله چې د طاقت تعریف وکړي، طاقت یا په انګلیسي کې دې ته وایي پاور. د طاقت تعریف څنګه دی؟ طاقت د مساوي اعدادو د ضرب لیکنې لنډې طریقې ته طاقت ویل کیږي. د مساوي اعدادو د ضرب لیکنې لنډې لیکنې ته طاقت ویل کیږي. ګورئ که چیرې موږ ولرو چې 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 داسې مساوي عددونه چې د ضرب په ډول د دې لنډې لیکنې ته طاقت ویل کیږي. دا چې دا ضرب څه رقم موږ کولی سو چې په طاقت سره یې واړوو، دا رقم کولی سو. لومړی به د ټولو مساوي اعدادو څخه یوه دانه عدد رااخلو، ټولو دوو څخه یو دوه رااخلو. وروسته دې شمارو 1 2 3 4 5 نو 2 په توان د 5 2 په توان د 5 په دې معنا یعنی چې 2 په خپل ځان کښې 5 ځلې ضرب سوي دي. یا مثلا موږ ولرو 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 د دغسې مساوي اعدادو د ضرب لنډې لیکنې ته څه شی ویل کېږي؟ طاقت. دا چې دا څنګه په طاقت سره بدلیږي؟ داسې په طاقت سره بدلیږي. لومړی له ټولو مساوي اعدادو څخه یوه دانه عدد لیکو، وروسته دوی شمارو 1 2 3 4 نو لیکو 3 په توان د 4 3 په توان د 4 یعنی په دې معنا چې 3 په ځان کې 4 وارې ضرب شوي وه. دا یې اوږد شکل دی، دا یې لنډ شکل دی. نو د مساوي اعدادو د ضرب لنډ شکل ته څه شی ویل کېږي؟ طاقت ویل کېږي. کېدای سي داسې ولرو A ضرب A ضرب A ضرب A ضرب A ضرب A دغسې مساوي اعداد جبري اعداد دي. دا دغسې مساوي اعداد ګوره ټول A دي، ټول یو رقم عددونه دي. د دغسې مساوي اعدادو د ضرب لنډې لیکنې ته څه شی ویل کېږي؟ طاقت ویل کېږي. دا چې تاسو په ضرب اړوئ نو د ټولو مساوي اعدادو څخه یوه دانه عدد لیکو، د دې شمارو 1 2 3 4 5 6 A په توان د 6 یعنی A په ځان کې 6 ځلې ضرب شوې ده. یا مثلا تاسو ولري، اوس مثلا تاسو داسې یو عدد ولري چې مثلا 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 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 2 وای دا په طاقت شکل ولیکئ. نو دا خو ټول 2 2 2 دي، یعنې داسې 2 نور پسې ادامه لري. نو دا چې اوس تاسو په طاقت شکل لیکئ داسې لیکئ، د ټولو 2 څخه یو 2 لیکئ، دې شمارو 1 2 3 4 دا ټیک ټیک دا معنا دلته نور 2 هم شته، خو دا چې دلته نور څو وارې 2 دي د هغه شمېر معلوم نه دی، خو دا به یي چې ټوله به 2 2 یي. نو دا چې شمېر معلوم نه دی چې څو وارې دلته نور 2 شته نو لیکي 2 په توان د n 2 په توان د n په دې معنا 2 ضرب دي خو نامعلومه وارې ضرب دي، خو دا یې اوږد شکل دی، دا یې لنډ شکل دی. 2 په توان د n په دې معنا 2 ضرب سوي دي خو په ځان کې نامعلومه وارې ضرب سوي دي. دغه رقم ضرب حالت په طاقت حالت سره بدلولی سو. یا مثلا موږ ولرو 1 پر 2 ضرب 1 پر 2 ضرب 1 پر 2 ضرب 1 پر 2 ضرب 1 پر 2 دغسې مساوي اعداد ولو که کسري ولو که غیر کسري، خو چې مساوي د دې لنډې لیکنې ته طاقت ویل کېږي. څنګه؟ دا چې په طاقت اړو له ټولو مساوي اعدادو څخه یوه دانه عدد لیکو، دې شمارو 1 2 3 4 5 دا داسې ویل کېږي 1 پر 2 کل په توان د 5. کل توان څه معنا؟ یعنی دا توان چې دی دا هم د صورت لپاره دی هم د مخرج لپاره دی، د دواړو لپاره په شریکه دی دا توان. نو کل توان یعنی دا توان د دواړو هم د صورت لپاره دی هم د مخرج لپاره. په دغه ډول تاسو کولی سئ د ضرب حالت په طاقت سره تبدیل کړئ یا واړوئ. اوس نو راځو
خبره داسې ده د ضرب د دغه طاقت اساسي برخې چې دي هغه دوه شان دي، دوه اساسي برخې لري طاقت. د طاقت اساسي برخې څو شان دي؟ دوه شان دي. طاقت دوه اساسي برخې لري. مثلا طاقت اساسي برخې چې دي دوی دي، مثلا 2/5. دغه لاندې عدد چې دی دا د قاعدې په نامه سره یادیږي او دا پر سر چې د 5 دي دا یې توان بولي. 2/5 دوه قاعده ده او پورته عدد چې دی دا لوړ عدد چې دی دا د طاقت یا توان په نامه سره یادیږي. نو 2/5 په څه معنی؟ یعنی 2 په خپل ځان کې 5 وارې ضرب شوي دي. هغه ضرب شکل چې دی هغه یې اوږد شکل دی چې داسې دی او طاقت شکل یې لنډ شکل دی. نو طاقت اساسي برخې دوی دي چې دلته قاعده او توان، لاندې د قاعده لوړه د توان، دلته قاعده 2 ده توان یې 5 دی، دلته قاعده 3 ده توان یې 4 دی، قاعده 100 ده قاعده یې ده توان یې 4 دی 6 دی، قاعده یې 100 ده 2 ده توان یې څه دی n دی، قاعده یې څه ده قاعده یې 1/2 ده او توان یې څو دی 5 دی. دغه لوړه ده د توان په نامه یادیږي او بیا لاندې ده د قاعدې په نامه سره یادیږي. اوس راځو دا خو موږ داسې وویل چې څنګه به دا ضرب حالت موږ په طاقت حالت سره تبدیلوو. کله چې د ضرب حالت په طاقت اړوو دغسې تبدیلوو. اوس به دا ووایو چې طاقت حالت بیرته ضرب حالت یا حاصل یې څنګه پیدا کوو. مثلا تاسو چې ولرئ تاسو وایي 2/3 دا له توانه خلاص کی، دا توان رفع کی یا 2/3 څو کیږي. مثلا تاسو ولرئ 3/4 معنا 3 په ځان کې 4 وارې ضرب که وایي نتیجه پیدا کی. مثلا تاسو ولرئ 5/2 6/3 تاسو به څنګه توان خلاصوئ؟ د توان د خلاصولو لپاره 2/3 ځینې خلک داسې فکر کوي 2 3 6 دا رقم ویل نه دي سم. 2/3 معنا 2 په ځان کې 3 وارې سره ضرب که 2 3 وارې ولیکه یا 2 3 وارې وروسته 2 2 4 چې بیا واخلې په 2 کې ضرب کې کېږي 8. 3/4 معنا 3 په ځان کې 4 وارې سره ضرب که یو 2 3 4 وارې. نو دا 3 3 نه په 3 کې نه 3 اوویشت کېږي 29 بیا 3 وارې 29 چې تاسو واخلئ په 3 کې ضرب کړئ 3 21 2 میاسل 3 2 6 2 د حاصل و د 8. نو ورته ولیکئ چې دا مساوي کېږي په 1/8 یعنی 3/4 څو کېږي 1/8 کېږي. او که چیرې تاسو ولرئ چې 5/2 له توانه چې تاسو خلاصوئ 5/2 معنا 5 په ځان کې 2 وارې سره ضرب که. نو 5/2 معنا 5 په ځان کې 2 وارې ضرب که 5 25 او 6/3 معنا 6 په ځان کې 3 وارې سره ضرب که. داسې فکر ونه کړئ چې 6 3 18 هغسې ناسم دی. 6 به 3 وارې ولیکئ +6 شپږدېرش بیا په 6 کې ضرب کړئ. کله چې تاسو 6 بیا په 6 کې ضربوئ نو 6 شپږدېرش 3 میاسل 6 3 18 او 3 د 21. نو ورته ولیکئ چې 216 یعنی 6/3 216 کېږي. نو په دغه ډول موږ کولی سو د یو عدد څه خلاص کو توان. اوس نو یوه خبره پاته سول دا خو مو وویل چې مثلا ضرب په طاقت څنګه اړوو یا مثلا دا طاقت چې دی دا څنګه خلاصیږي په دا شکل خلاصیږي. یو شی دی په توان خلاصولو کې هغه داسې دی چې مثلا تاسو ولرئ 2/2 -2 3/2 -3 منفي توان یې تاسو منفي توان بیا څنګه خلاصوئ؟ د منفي توان د حلولو لپاره تاسو چې کله منفي توان حلوئ یا خلاصوئ یې اول به دې ته یو مخرج ورکئ. مخرج چې مو یو ورکړي دا لیکنه به سرچپه کړي 1/2 دا به سرچپه کړي. نو بیا وروسته یو لیکو 2/2 منه 2 2 4 نو 1/4 جواب سو. په دغه ډول به تاسو منفي توان خلاصوي. دا چې د منفي توان خلاصو 3/2 د -3 دا 3/2 د -3 چې موږ له توان خلاصو نو یې داسې خلاصو. ګورئ کله چې تاسو منفي توان خلاصوئ دا منفي توان حلوئ نو یو وارې به دلته یو مخرج ورکوئ
دې ته به یو مخرج ورکړئ. یو مخرج چې مو ورکړئ بیا وروسته لیکنه سرچپه لیکئ. دا مخرج صورت ته راوړئ او دا صورت برخه راوړئ په مخرج کې یې لیکي. کله چې 3 په توان د منفي 3 معکوس کو دا منفي په مثبت راوړي، مثبت علامه که ونه لیکو پروا نه کوي. اوس نو لیکو یو لیکو 3 په توان د 3 معنا دا چې 3 په ځان کې 3 وارې سره ضرب سوي دي. اوس نو راځو یو لیکو 3 نه 3 28 یو پر 28 یعنی کله چې تاسو یو منفي توان خلاصوي یو وارې به هغه ته یو مخرج ورکوئ. مخرج چې مو یو ورکړي د لیکنه به بره سرچپه کوي سره وابېړوي، دا به لوړ یوسي دی به لاندې راټاکي. کله چې منفي توان لاندې راټاکي منفي له منځه ځي په مثبت اوړي، مثبت علامه که ونه لیکئ پروا نه کوي. یو ولیکئ 3 په توان 3 معنا 3 په ځان کې 3 ځلې ضرب کړه چې 3 نه بیا په 3 کې 28 نو 3 په توان د منفي 3 مساوي کړي یو پر 28. نو په دغه ډول به تاسو منفي توان او مثبت توان خلاصوي. تر بیا چې تاسو درنه چوپړ ته حاضرېږئ ښه چارې ولرئ. مننه.